بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشم. ملګرو، نن مې تاسو لپاره یو ډیر مهم کلاس راوړی دی. په دې کلاس کې به زه تاسو ته 200 جملې کوم. ان شاء الله چې دا کلاس تاسو وکړو، تاسو به انګلیسي بالکل په روانه طریقه باندې ویلی شئ. یعنی موږ چې بیا په پښتو کې کمې خبرې کوو، هغه به بیا موږ په انګلیسي کې هم کولی شو. ملګرو، کلاس راسه تر پایه پورې ګورئ او که په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپل کور ماشومانو سره هم شیر کړئ. راځئ چې اوس د خپل کلاس طرف ته لاړ شو. ملګرو، فعلنۍ جمله موږ سره سره What is today's date؟ نن څومه نیټه ده. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې نن څومه نیټه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي What is today's date؟ Today is 21st September. نن د سپتمبر 21مه نیټه ده. که بیا ورله موږ جواب ورکوو چې نن د سپتمبر 21مه نیټه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Today is 21st September. What day of the week is today؟ نن د هفتې کومه ورځ ده. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې نن د هفتې یعنی په هفته کې کومه ورځ ده نن، نو په انګلیش کې به ترې تپوس کوو What day of the week is today؟ Today is Monday. نن د پیر ورځ ده. که بیا ورته موږ په جواب کې وایي چې نن د پیر ورځ ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Today is Monday. What time it is؟ اوس څه وخت دی. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې اوس څه وخت دی، نو په انګلیش کې به ترې تپوس کوو What time it is؟ It is 2 o'clock. 2 بجې دي. که موږ ورته وایو چې اوس 2 بجې دي یا 2 بجې دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي It is 2 o'clock. We must start on time. موږ له په وخت شروع کول پکارو. که موږ یو کار کوو او موږ بیا یو بل کس ته وایو چې موږ له دا کار په وخت شروع کول پکارو، نو په انګلیش کې به وایي We must start on time. I saw him yesterday. ما هغه پرون ولیدو. که موږ یو کس یادو چې ما هغه پرون ولیدو، نو په انګلیش کې به وایي I saw him yesterday. I saw him last month. ما هغه تیره میاشت لیدلی و. که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه ما تیره میاشت لیدلی و، نو په انګلیش کې به وایي I saw him last month. I shall see him today. نن به هغه سره زه میلاویږم. که موږ یو کس یادو چې هغه سره به زه نن میلاویږم یا هغه سره به زما کاته نن کیږي، نو په انګلیش کې به وایي I shall see him today. Where the police station؟ تاڼه چېرته ده. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې تاڼه چېرته ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Where the police station؟ Stop that man. دا سړی ودروه. که چېرته یو کس روان او موږ یو بل کس ته وایو چې دا سړی ودروه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Stop that man. Where did he go؟ هغه چېرته تلو. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو د یو بل کس په باره کې چې هغه چېرته تلو، نو په انګلیش کې به ورته وایي Where did he go؟ What is the matter؟ څه مسله ده. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې څه مسله ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي What is the matter؟ What do you want now؟ ته اوس څه غواړې. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته اوس څه غواړې، نو په انګلیش کې به ورته وایي What do you want now؟ I am in trouble. زه خپه یم. که موږ یو کس ته وایو چې زه خپه یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am in trouble. I filled the bottle with milk. ما د پیو نه بوتل ډک کړو. که موږ یو کس ته وایو چې ما د پیو نه بوتل ډک کړو، نو په انګلیش کې به ورته وایي I filled the bottle with milk. How long will you take؟ ته به څومره وخت لګوي. که موږ یو کس ته وایو چې ته به څومره وخت تیروي یا بې لګوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي How long will you take؟ Everyone in my house is ill. زما په کور کې هر یو کس ناجوړه دی. که موږ یو کس ته وایو چې زما په کور کې هر یو کس بیمار دی یا ناجوړه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Everyone in my house is ill. She does not have a son. د هغه زوی نشته. که موږ یو کس یادو چې د هغه زوی نشته، نو په انګلیش کې به وایي She does not have a son. Why should I listen to you؟ زه ستا خبره ولې واورم.
که موږ یو کس ته وایو چې زه ستا خبره ولې واورم نو په انګلیش کې به ورته وایي why should I listen to you. You have time even now. تا سره اوس هم وخت شته. که موږ یو کس ته وایو چې تا سره د یو کار اوس هم وخت شته نو په انګلیش کې به ورته وایي you have time even now. He is very miser in the matter of money. هغه د پیسو په باره کې ډیر شوم دی. که موږ یو کس یادو چې هغه د پیسو په باره کې ډیر شوم دی نو په انګلیش کې به وایي he is very miser in the matter of money. He must be sleeping. هغه به ضرور وده کیږي. که موږ یو کس یادو چې هغه به ضرور وده کیږي نو په انګلیش کې به وایي he must be sleeping. Ideal in leader. زه د چمړې کاروبار کوم. که موږ یو کس ته وایي چې زه د چمړې کاروبار کوم نو په انګلیش کې به وایي ideal in leader. Would you play cricket or football? تر کرکټ کوي که فوټبال. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته کرکټ کوي که فوټبال نو په انګلیش کې به ورته وایي would you play cricket or football. Hurry up otherwise he will go. زر کوه ګونې هغه ځي. که موږ یو کس ته وایي چې زر کوه یا تعدي کوه ګونې هغه ځي نو په انګلیش کې به ورته وایي hurry up otherwise he will go. Is there anything to laugh at? آیا د خندا څه خبره شته؟ که موږ یو کس ته وایي چې آیا د خندا څه خبره شته نو په انګلیش کې به ورته وایي is there anything to laugh at. Vacate my house. زما کور خالی کړه. که موږ یو کس ته وایي چې زما کور خالی کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي vacate my house. Mind your business. خپل کار کوه. که موږ یو کس ته وایي چې مړه خپل کار کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي mind your business. Speak politely to everybody. ټولو سره په نرمۍ خبرې کوه. که موږ یو کس ته نصیحت کوو چې ټولو خلکو سره په نرمۍ باندې خبرې کوه یا ډېرې په ښې طریقه باندې خلکو سره خبرې کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي speak politely to everybody. Remind me of it at the proper time. دا خبره ماته په صحیح وخت را یاده که. که موږ یو کس ته وایو چې دا خبره ماته په صحیح وخت را یاده که نو په انګلیش کې به ورته وایي remind me of it at the proper time. Speak the truth, don't tell a lie. رښتیا وایه دروغ مه وایه. که موږ یو کس ته وایو چې رښتیا وایه دروغ مه وایه نو په انګلیش کې به ورته وایي speak the truth, don't tell a lie. Keep away from drinking. د شراب څښلو نه ځان ساته. ډرینکینګ د شراب څښلو لپاره ډیر زیات استعمالیږي. نو که موږ یو کس ته وایو چې شراب څښلو نه ځان ساته نو په انګلیش کې به ورته وایي keep away from drinking. Parking is not allowed here. دلته ګاډي ودرول منع دي. که موږ یو کس ته وایو چې هلکه دلته ګاډي ودرول منع دي نو په انګلیش کې به ورته وایي parking is not allowed here. Take him round the city. دې ته دا ټول ښار وښیه. که موږ یو کس ته وایو چې دې ته دا ټول ښار وښیه یا ټول چکر دې ښار کې دله ورکه نو په انګلیش کې به وایي take him round the city. Wake up me at 5 o'clock. ما 5 بجې راپاسوه. که موږ یو کس ته وایو چې ما په 5 بجې باندې راپاسوه نو په انګلیش کې به ورته وایي wake up me at 5 o'clock. Keep to the left. ګس لاس ته ځه. که موږ یو کس ته وایي چې ګس لاس طرف ته ځه نو په انګلیش کې به ورته وایي keep to the left. It's a pity said. ډیره د افسوس خبره ده. که موږ یو کس ته وایي چې دا خو ډیره د افسوس خبره ده یا ډیره د خفګان خبره ده نو په انګلیش کې به وایي it's a pity said. Be ready. تیار اوسه. که موږ یو کس ته وایي چې تیار اوسه نو په انګلیش کې به ورته وایي be ready. Do your work. خپل کار کوه. که موږ یو کس ته وایي چې خپل کار کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي do your work. Don't you believe it. آیا ته یقین نه کوي. که موږ یو کس ته وایي چې آیا ته په دې څیز باندې یا په دې کار باندې یا په دې خبره باندې یقین نه کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي don't you believe it. Don't waste your time. خپل وخت مه خرابوه. که موږ یو کس ته نصیحت کوو چې خپل وخت مه خرابوه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't waste your time. Where are you going. ته چېرته روان یې. که موږ یو کس نه پوښتنه کوو چې ته
چرته روان یې نو په انګلیش کې به ورته وایي where are you going. keep it up دا روان وساته یا دا روان ساته یا دا جاری ساته. که موږ یو کس یو ښه کار کوي او موږ ورته وایو چې دا جاری ساته یا دا روان ساته نو په انګلیش کې به ورته وایي keep it up. how are you doing څنګه یې. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څنګه یې نو موږ ورته په انګلیش کې داسې هم ویلی شو how are you doing. in which class do you read ته په څوم جومات کې سبق وایي. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته په څوم جومات کې سبق وایي نو په انګلیش کې به ورته وایي in which class do you read. where are you from ته د کوم ځای. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته د کوم ځای نو په انګلیش کې به ورته وایي where are you from. I don't know what to do ما ته پته نشته چې څه وکړمه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ما ته بالکل پته نه لګي چې زه اوس کم کار وکړم یا څه وکړم نو په انګلیش کې به وایي I don't know what to do. listen to my word زما خبره واوره. که موږ یو کس ته وایي چې زما خبره واوره نو په انګلیش کې به ورته وایي listen to my word. mark my word زما خبره ولیکه. که موږ یو کس ته وایي چې را زما خبره درسه ولیکه نو په انګلیش کې به ورته وایي mark my word. hold your mouth خوله ونیسه. که موږ یو کس ته وایي چې خوله ونیسه یا خبرې مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي hold your mouth. I am crazy about you زه ستا مجنون یم. که موږ یو کس ته وایي چې زه ستا مجنون یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am crazy about you. you are the only one for me زما دپاره صرف یو ته یې. که موږ یو چا ته وایي چې زما دپاره صرف یو ته یې نو بل څوک نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي you are the only one for me. you are آلسي زه صرف تا ته کتل غواړم. که موږ یو کس ته وایي چې زه صرف تا ته کتل غواړم نو په انګلیش کې به ورته وایي you are آلسي. you are my soulmate ته زما روح یې یا ته زما د روح ملګری. که موږ یو کس ته وایي چې ته زما د روح ملګری نو په انګلیش کې به ورته وایي you are my soulmate. I cherish you above anything else in my life زه د ټول هر څه نه تا خوښوم. که موږ یو کس ته وایي چې زه د ټول هر څه نه تا خوښوم یا تا سره ډېره مینه کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I cherish you above anything else in my life. I am nothing about you زه ستا نه بغیر هیڅ هم نه یم. که موږ یو کس ته وایي چې زه ستا نه بغیر هیڅ هم نه یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am nothing about you. you are my inspiration ته زما زه له تا نه ډېر متاثره یم. که موږ یو کس ته وایي چې زه له تا نه ډېر متاثره یم نو په انګلیش کې به ورته وایي you are my inspiration. I adore you so much زه تا سره ډېره مینه کوم. که موږ یو کس ته وایي چې زه تا سره ډېره مینه کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I adore you so much. ما په تا زړه بایللی. که موږ یو کس ته وایي چې ما په تا زړه بایللی نو په انګلیش کې به ورته وایي I lost my heart for you. I cannot live without you زه ستا نه بغیر ژوند نشم تېرولی. که موږ یو کس ته وایي چې ستا نه بغیر زه ژوند نشم تېرولی نو په انګلیش کې به ورته وایي I cannot live without you. you are everything to me ته زما دپاره هر څه یې. که موږ یو کس ته وایي چې زما دپاره ته هر څه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي you are everything to me. I love you so much زه تا سره ډېره مینه کوم. که موږ یو کس ته وایي چې زه تا سره ډېره مینه کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I love you so much. what is your phone number ستا د موبایل نمبر څه دی. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا د موبایل نمبر څه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي what is your phone number. are you want to chat with me آیا ته ما سره خبرې کول غواړې. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته ما سره خبرې کول غواړې په موبایل باندې نو په انګلیش کې به ورته وایي are you want to chat with me. where are you from ته د کوم ځای. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته د کوم ځای یا کوم ځای سره تعلق لري نو په انګلیش کې به ورته وایي where are you from. glad to see you خوشحاله شوم چې ته مې ولیدي. که موږ یو کس ته وایي چې زه ډېر خوشحاله شوم چې ته مې ولیدي نو په انګلیش کې به ورته وایي glad to see you. would you like to go out to dinner with me آیا ته ما سره د ماښام روټۍ بهر خوړل خوښوي. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته ما سره د ماښام روټۍ بهر خوړل خوښوي که نه نو په انګلیش کې به ورته وایي would you like to go out to dinner with me. would you like to hang out with me آیا ته ما سره بهر تلل خوښوي. که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته ما سره بهر تلل خوښوي نو په انګلیش کې به ورته وایي would you like
to hang out with me. Where shall we meet? موږ به کوم ځای کې میلاو شو یا موږ به کوم ځای کې میلاویږو. نو په انګلیش کې به ورته وایي where shall we meet. I will call you. زه به تا ته زنګ وهم. که موږ یو کس ته وایو چې زه به تا ته زنګ وهم نو په انګلیش کې به ورته وایي I will call you. He earn handsome amount monthly. هغه هره میاشت ډېرې ښې روپۍ ګټي. که موږ یو کس یادو چې هغه هره میاشت ډېرې ښې روپۍ ګټي نو په انګلیش کې به وایي he earn handsome amount monthly. Please give me some discount. مهرباني وکړه ما سره په دې کې لږ کمی وکړه یا ما سره په دې کې لږه ګزاره وکړه. نو په انګلیش کې به ورته وایي please give me some discount. She needs debt from the bank. هغه د بانک نه قرض اخیستل غواړي. که موږ یو کس یادو یا یو زنانه یادو چې مطلب هغه د بانک نه قرض اخیستل غواړي نو په انګلیش کې به وایي she needs debt from the bank. He has to pay bill every month. هغه هره میاشت بیل یا رقم ورکوي. که موږ یو کس یادو چې هغه هره میاشت رقم ورکوي نو په انګلیش کې به وایي he has to pay bill every month. He has enough pocket money. هغه سره کافي د جب خرچه ورسره. که موږ یو کس یادو چې هغه سره د جب خرچه ډیره کافي ده یا ډیره ورسره نو په انګلیش کې به وایي he has enough pocket money. Send me some balance on my number. ما ته په زما نمبر باندې لږه خرچه راولېږه. که موږ یو کس ته وایو چې ما ته زما په موبایل نمبر باندې خرچه راولېږه نو په انګلیش کې به ورته وایي send me some balance on my number. Do you have change for 500 rupees? آیا تا سره 500 روپۍ ماتې شته؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې تا سره 500 روپۍ ماتې شته نو په انګلیش کې ورته وایي do you have change for 500 rupees. He refused to take any loan. هغه د قرض اخیستلو نه انکار وکړو. که موږ یو کس یادو چې هغه د قرض اخیستلو نه انکار وکړو نو په انګلیش کې به ورته وایي he refused to take any loan. He gave me a forged note. هغه ماله دیسی نوټ راکړی. که موږ یو کس یادو چې هغه ماله دیسی نوټ راکړو یا راکړی نو په انګلیش کې به وایي he gave me a forged note. He is a frugal man. هغه یو کم خرچه انسان دی. که موږ یو کس یادو چې دا یو کم خرچه انسان دی یا ډیره کمه خرچه کوي نو په انګلیش کې به وایي he is a frugal man. Can you borrow me some money? آیا ته ماله لږې روپۍ قرض راکولی شي؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته ماله لږې روپۍ قرض راکولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي can you borrow me some money. Yes, I can lend you some amount. او زه تاله لږې روپۍ قرض درکولی شم. که بیا ورته موږ په جواب کې وایو چې او زه تاله لږې روپۍ قرض درکولی شم نو په انګلیش کې به ورته وایي yes, I can lend you some amount. When will you return my money? زما روپۍ به کله واپس راکوي. که موږ یو کس ته قرض ورکړی بیا ورته موږ وایو چې ما روپۍ به واپس کله راکوي نو په انګلیش کې به ورته وایي when will you return my money. I need money right now. ما ته اوس د روپو ضرورت دی. که موږ یو کس ته وایو چې ما ته د روپو اوس ډېر سخت ضرورت دی نو په انګلیش کې به وایي I need money right now. Reserve some amount for your work. د خپل کار دپاره ځان سره لږې روپۍ وساته. که موږ یو کس ته وایو چې د خپل کار دپاره ځان سره لږې روپۍ وساته نو په انګلیش کې به ورته وایي reserve some amount for your work. Can you change or break 1000 rupees? آیا ته 1000 روپۍ ماتولی شي؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه وکړو چې آیا ته ماله 1000 روپۍ ماتولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي can you change or break. change او break موږ دواړه استعمالو شي 1000 rupees. How much do you earn? ته څومره ګټې؟ که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څومره روپۍ ګټې یا څومره ګټه کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي how much do you earn. The dollar price is decreasing day by day. د ډالر قیمت ورځ ته ورځه کمیږي. که موږ یو کس ته وایو چې ډالر قیمت ورځ ته ورځه کمیږي نو په انګلیش کې به وایي the dollar price is decreasing day by day. He gets good salary. هغه ته ښه تنخواه میلاویږي. که موږ یو کس یادو چې هغه ته خو ډېره ښه تنخواه میلاویږي نو په انګلیش کې به وایي he gets good salary. Pension is only for government employees. وظیفه صرف د سرکاري
نوکرانو دپاره ده. کوم موږ وایو چې دا وظیفه یا پنشن دا صرف د سرکاري نوکرانو دپاره دی. پنشن هغه څیز دی کم چې یو کس نوکري کوي، سرکاري نوکري، او هغه بیا ریټایر شي او د هغه دپاره چې بیا کمې روپۍ هغه بیسیک پی ورکوي نو هغې ته پنشن وایي. نو که موږ وایو چې دا صرف د سرکاري نوکرانو لپاره ده نو په انګلیش کې به وایي pension is only for government employees. He got 500 rupees wages for his work. هغه ته په کار 500 روپۍ میلاو شي. کوم موږ یو کس یادو چې هغه کار وکړي یا دیړۍ وکړه، په دغه دیړۍ باندې ده ته 500 روپۍ میلاو شي، نو موږ به په انګلیش کې څنګه وایي he got 500 rupees wages for his work. withdraw the amount from ATM نه روپۍ روکاږه. کوم موږ یو کس ته وایو چې د ATM نه روپۍ روکاږه. ATM دا یو هغه مشین دی چې په کم په ذریعه باندې موږ د کارت یا د اکاونټ په ذریعه باندې موږ د دې نه روپۍ رایستی شو. اټومیټډ ټیلر مشین. نو که موږ یو کس ته وایو چې د ATM نه روپۍ روکاږه نو په انګلیش کې به ورته څنګه وایي withdraw the amount from ATM. withdraw پیسو رایستلو ته وایي. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته ډېرې اهمې جملې وکړې. امید کوم ملګرو چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. ملګرو ستاسو دپاره دا یو ډېر اهم کلاس و ځکه چې ما په دې کې مختلف قسمه جملې راغونډې کړې وي او په دې کلاس کې مې درته کړې وي. انشاءالله زه به تاسو لپاره روان وخت کې د دې نه ښه کلاسونه راوړم. که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کوم. د الله په امان. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.